زبرت یو مدیدار خشته مثال درکمه تاسو به مطمئن شئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته منځ او چې واپس راووت نو سوي یاره یارمان دې چې داخل شوی نوم نه خبره الله ولې اتعبت امتي امت مې په مشکلاتو کې واچو امت په مسوي هغه به وي چې حضور پاک دنه شي موږ هم دنه کېږو او دا ټول امت دنه کې دي نشي امت په پریشانه کې واچو او بي عائشه وته سوي بيد الله رسول ما بیت الله دنه کا وي ښه نو کدنه کولې شو کنه ما ودنه کدنه کولې خو چې بیا د حضور پاک په قبله کې دي صحابي له ورکړي خو پیغمبر ورکړي چې هغه وی کولاو کې د ما بيبي ورلي چا انکار کولی شي اوس کې یو بادشاہ وي چې د ما بيبي ورلي څوک انکار کولی شي نو عائشه وته الله رسول ما بیت الله دنه څومره خوشاله خبره څومره د عزت خبره چې وردن نشي وي 2 رکعات کړو نو د مټیونه ولا نورې وسحتو املا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی نبی مبارک لاندې وی عائشه دلته 2 رکعات منځو کړه بیت الله سره دنه نه کړه خدای خپانه شي چې عائشه دنه تللی د موږ ولې دنه لاندې خدای به وای چې دې کې رسول الله مبارک عائشه صدیقه سره مونږ یې پکړې دلته موږ منځو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم تاسو ته معلومي ما ته نه کیدی شي وی خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تللی او حجر اسود خپل کړی بلکې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حضور پاک فرمای وی توفی من وراء الناس طواف کې خلکو شاته نن سبا خدای را نږدې شي د حجر بیت الله په خوا کې په ټیل کې خدای یقین کو په سړو کې ورننه ودی بس دا خدای نه بخښه ثواب غټي او عذاب غټي خدای سیم ډیری شوی دي او چې خلک یو خلک ځان سره لاس بوزي او خدای ډیریږي خپکهږي ما خوشاله شي رسول الله مبارک فرمایي په قیامت طرف ته چې زمانه نزدیکیږي خدای ډیریږي او اخره زمانه کې به خدای دومره ډیری شي چې یو سړي په سر به 50 خدي او تکلا شي که خیر ان شاء الله امين سالور بکې او چې 50 خدي شنو په 50 کې سالور خو واستاپ خدمت خدای پوره کیږي او دلته خان دي خدای مخکې ما یقین لري کړه ته مو بچ جان په قسمت خو یوم نشته ته ما ویلي دي مې د جنت کې د خدای پته مو سي دنیا کې د خدای تاسو ما کوي ته په خدای سکه